تر هغې پورې به قیامت را نشي چې څو پورې دا حالت راغلی نه وي چې د ځمکې پر مخ به داسې هیڅوک پاتې نشي چې الله تعالی ته یې ضرورت وي. دې ته به وار ورسیږي چې په رڼا ورځ به ښکاره د لارې په منځ کې له یوې ښځې سره زنا وشي، خو نه به پرې څوک نیوکه وکړي او نه به ورته له لارې څخه د لرې کېدو خبره وکړي چې له لارې څخه لرې شه او په بل ځای کې زنا وکړه. په دې ورځ به په ټولنه کې غوره شخصیت هغه څوک وي چې دې زناکار ته ووایي که دغه ښځه دې له لارې څخه لږه بلې خوا ته بوتلی وی دا به ښه وی. څوک چې ورته دا خبره وکړي دا په هغه زمانه کې به داسې وي لکه نن چې په تاسو کې ابوبکر او عمر رضی الله عنه وي. د قیامت هغه نښې کله چې انسان په غور سره ورته وګوري نو قیامت به ډېر نږدې ورته ښکاره شي. د قیامت نښې په دوه قسمه دي. اول وړې نښې، په دې کې دوه قسمه علامې دي. یو هغه نښې چې مخکې واقع شوي دي او ختمې شوي دي. دویم هغه نښې چې واقع شوي دي خو لا پای ته نه دي رسېدلي. او دویم د قیامت لوی علامې چې کله دغه علامې پیل شي نو د دې د ختمېدو سره به قیامت وي. هغه علامې چې پیل شوي دي او ختم شوي دي هغې کې یو دا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري. بعثت والساعة كهاتین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه او قیامت داسې یو ځای رالیږل شوي یو لکه څنګه چې دا دواړه ګوتې نږدې دي سره. دویمه نښه د سپوږمۍ دوه ټوټې کېدل. اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت را نږدې شو او سپوږمۍ وچاودله. حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې د سپوږمۍ دوه ټوټې کېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوې ده. د مکې مشرکینو راغلل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې موږ ته د خپل پیغمبرۍ یوه معجزه وښیوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ ورته دوه ټوټې کړه او د اوسني شواهدو په کتلو سره موږ ته دا هم ښکاره شو چې رښتیا هم سپوږمۍ دوه ټوټې شوې ده. درېیمه نښه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي د صفین د جګړې په اړه. تر هغې پورې به قیامت را نشي چې دوو سترو لښکرو ترمنځ جګړه رامنځته شوې نه وي. د دواړو ترمنځ به ستره خونړۍ پیښه رامنځته شي په داسې حال کې چې د دواړو دعوه به یوه وي. د صفین جګړه چې د عثمان رضی الله عنه د شهادت وروسته د هجرت په 14 کال کې د علي رضی الله عنه او معاویه رضی الله عنه ترمنځ پیښه شوې وه. څلورمه نښه د خوارجو راوتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه. دوی به له دین څخه داسې ووځي لکه تیز غشه چې له لیندې څخه وځي. خوارج څوک دي؟ د خوارجو په اړه به مستقله ویډیو جوړه کړو. پنځمه نښه د دروغجنو پیغمبرانو راښکاره کېدل. لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. تر هغې پورې به قیامت را نشي چې 10 ته نږدې دروغجن دجالان راښکاره شوي نه وي. په هغوی کې به هر یو دا دعوه کوي چې زه د الله تعالی رسول یم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت نه تر دې زمانې پورې 7 کسانو دعوه د پیغمبري کړې ده. اول اسود العنسی، دویم طلحه ابن خویلد الاسدي، دریم مسیلمة الکذاب، څلورم یوه ښځه وه د هغې نوم سجاح بنت الحارث، پنځم مختار ابن عبید الثقفي، شپږم حارث ابن سعید کذاب، اووم مرزا غلام احمد قادیانی او آخري کس به هغه وي چې په یوه سترګه ړوند به وي. شپږمه نښه له ترکانو سره جګړه. تر هغې پورې به قیامت را نشي چې څو پورې مو د تنګو سترګو سورمخو پیتپوزو ترکانو سره جګړه نه وي کړې. مخونه به یې د داسې سپرونو په شان وي لکه سرمن چې پکې ایښودل شوی وي. تر هغې پورې به قیامت را نشي چې تاسو له داسې قوم سره جګړه نه وي کړې چې پیزار به یې د ویښتانو له پوستکي څخه جوړ شوي وي. په پورتني حدیث کې چې کوم خلک ذکر شوي دي
له هغوی هغه خلک مراد دي چې نن یې ورته تاتاریان منګولیان ویل کیږي. هغوی د هجرت په 655 کال کې په بېشمېره اسلامي هیوادونو کې فسادونه وکړل او اکثره خلک کې تر خاورو لاندې کړل، او په آخره کې د الهي حکمت همدا تقاضا وه چې دوی اسلام قبول کړ او د اسلامي امت یو برخه وګرځېده. اومه نښه د قیامت د درو وهونکو ظالمانو واکمنانو را څرګندېدل. په آخره زمانه کې به ځینې کسان داسې وي چې د غواګانو د لکیو په شان دورې به یې ورسره وي. پر دې ظالمانو به سبا او بیګا قهر نازلیږي. اتمه نښه د قیامت د قتل زیاتوالی. والذي نفسي بيده لا يذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار. قسم پر هغه ذات چې زما سا د هغه په واک کې ده، دا دنیا به تر هغې پورې ختمه نشي تر څو چې داسې ورځ نه وي راغلی چې نه به قاتل پوهیږي چې زه ولې خلک وژنم او نه به مقتول پوهیږي چې ولې وژل کیږي. یو صحابي پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله دا به څنګه وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا به د قتل او د وینې تویولو په وجه به وي. قاتل او مقتول دواړه به دوزخي وي. د دې حدیث مصداق هغه خلک هم دي کوم چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې 15 میلیونه کسان وژل شو، په دویمه نړیواله جګړه کې 55 میلیونه کسان وژل شو، د ویتنام په جګړه کې 3 میلیونه کسان وژل شو، د روسیې په کورنیو جګړو کې 10 میلیونه وژل شو، د هسپانیې په کورنیو جګړو کې 12 میلیونه کسان وژل شو، د عراق او ایران یعنی خلیج لومړی جګړه کې 1 میلیون کسان وژل شو. که څه هم په دې جګړو کې د حدیث دا ټوټه نه تطبیقیږي چې نه قاتل پوهیږي چې زه خلک ولې وژنم او نه مقتول پوهیږي چې زه ولې وژل کیږم، خو په دې حدیث کې یادونه د ډیر قتل شوی دی چې ډیر قتل عام به کیږي. نهمه نښه د پخوانیو امتونو طریقو تقلید کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو به د مخکنیو خلکو د طریقو داسې پیروي وکړئ څنګه چې یو لیش د بل لیش سره برابر وي او یو سنګل له بل سنګل سره برابر وي. که هغوی د سمسارۍ سوري ته هم نه نوځي نو تاسو به هم نه نوځئ. موږ وویل ای د الله رسوله آیا ستاسو مطلب یهودیان او عیسویان دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل نو نور څوک کیدی شي. لسمه نښه د قیامت د داسې ښځو را څرګندېدل چې د جامو اغوستلو سره سره به بیا هم لوسي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. دا هغه ښځې دي چې جامې به یې اغوستې وي خو بیا به هم بربنډې وي، خلک به ځان ته راجلبوي او خپله به هم ځان هغوی ته مایله کوي. د سرونو ویښتان به یې د بختې اوښانو د بوکانو په شان یو طرف ته مایله به وي. دوی به نه جنت ته لاړ شي او نه به یې بوی ومومي، په داسې حال کې چې د هغې بوی له دومره لرې واټن څخه راځي. 11 او 12 نښه وینځه به خپله مالکه وزیږوي او په خیبلې او لوس بدن شپونکي به د بنګړو په جوړولو کې د یو بل سره سیالي کوي. 14 14 او 15 نښه د حرص او شومتوب زیاتوالی، د خپلوي نه پالل او له ګاونډي سره بد چلن کول. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. تر هغې پورې به قیامت رانشي چې بدې خبرې او بې حیایي به عام شي، خپلوي پرېښودل به شروع شي او د ګاونډي سره بد چلن به شروع شي. 14 نښه خلق به د حلال او حرام مال پروا نه ساتي. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال امن حلال ام من حرام. په خلکو به داسې زمانه راشي چې سړی به د دې هیڅ پروا نه ساتي چې کوم مال ګټي هغه حلال دی او که حرام. 18 18 19 او 20 نښه د قیامت زنا، ورېخم، شراب او د موسیقۍ آلات حلال ګڼل.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما په امت کې به ځینې خلک داسې وي چې زنا، ورېخم، شراب او د موسیقۍ آلې به حلالې ګڼي. 21مه نښه، خلک به د مرګ هیله او تمنا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. تر هغې پورې به قیامت رانشي چې څو پورې دا حالت رامنځته شوی نه وي چې یو سړی به پر یو قبر تیریږي او دا هیله به کوي چې افسوس د دې مړي پر ځای زه ښخ شوی وی. 22مه نښه، د جوماتونو ښایسته کول او پر هغې فخر کول. 23مه نښه د قیامت، د کورونو ډولي کول او سینګارول. 24مه نښه، د آسماني تندرونو زیاتوالی. بله نښه د قیامت، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په علامو کې یوه دا هم ده چې ناڅاپي مرګونه به ډیر شي. د دې ثبوت به تاسو په خپله کتلی وي. بله نښه د قیامت، زمانه به ډیر نږدې شي. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة والساعة كالضرمة بالنار. تر هغې پورې به قیامت واقع نشي چې زمانه را نږدې شوی نه وي. په هغه وخت کې به کال د یوې میاشتې په اندازه وي، میاشت به د اونۍ په اندازه وي، اونۍ به د ورځې په اندازه وي، ورځ به د ساعت په اندازه وي او یو ساعت به داسې تیریږي لکه د اور شغله چې بله شي او بیا مړه شي. بله نښه د قیامت، جاهلان او بې علمه او انپړه خلک به ډېر خوشحاله وي. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لکع بن لکع. تر هغې پورې به قیامت را نشي چې په خلکو کې غوره شخص احمق د احمق زوی نه وي. دا به په خلکو کې غوره شخص وي. بله نښه د قیامت، د بازارونو نږدېوالی. بله نښه د قیامت، د زلزلو زیاتوالی. بله نښه د قیامت، د ښځو زیاتوالی او د سړیو کموالی. بله نښه د قیامت، په ښکاره ډول فحاشي کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد لله فيه حاجة وحتى توجد المرأة نهارا جهارا تنكح وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول لو نحيتها عن الطريق قليلا فذاك فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم. تر هغې پورې به قیامت را نشي چې څو پورې دا حالت راغلی نه وي چې د ځمکې پر مخ به داسې هیڅوک پاتې نشي چې الله تعالی ته یې ضرورت وي. دې ته به وار ورسیږي چې په رڼا ورځ به ښکاره د لارې په منځ کې له یوې ښځې سره زنا وشي، خو نه به پرې څوک نیوکه وکړي او نه به ورته له لارې څخه د لرې کېدو خبره وکړي چې له لارې څخه لرې شه او په بل ځای کې زنا وکړه. په دې ورځ به په ټولنه کې غوره شخصیت هغه څوک وي چې دې زناکار ته ووایي که دغه ښځه دې له لارې څخه لږه بلې خوا ته بوتلی وی دا به ښه وی. څوک چې ورته دا خبره وکړي دا په هغه زمانه کې به داسې وي لکه نن چې په تاسو کې ابوبکر او عمر رضی الله عنه وي. نعوذ بالله من هذا الحال. الله دې موږ د دغسې حالاتو څخه لرې وساتي. بله نښه د قیامت، داسې باران به کېږي چې د خټو او تیږو څخه جوړ شوی وي. بله نښه د قیامت، د فرات له سیند څخه به د سرو زرو غر راوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتل الناس عليه فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. تر هغې پورې به قیامت را نشي چې څو پورې د فرات له سیند څخه د سرو زرو غر راوتلی نه وي. خلک به د همدې سرو زرو له خاطره جنګ کوي چې په نتیجه کې به یې 99% خلک ووژل شي. په دوی کې به هر یو دا وایي چې کیدی شي زه نجات ومومم او مال ترلاسه کړم. محترمو لیدونکو، دا د قیامت هغه علامې وي چې کوم پوره شوي دي او کوم چې شروع شوي دي خو پوره شوي لا نه دي. د دې علامو د ختمېدو سره د قیامت لوی علامې شروع کیږي چې د هغې د ختمېدو سره به متصل د قیامت هغه ساعت به ښکاره کیږي.
چې د دې ټول دنیا ښایست به له منځه یوسي. که چیرته دغه ویډیو تاسو ته ډېر فایدهمند تمام شوی وي، دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او نورو خلکو سره یې شریک کړئ او زموږ د تاریخ عبرت یوټیوب چینل ضرور ځان سره سبسکرایب کړئ.